د خوست شیخ زاید پوهنتون له حقوقو ادبیاتو او انجینري پوهنځیو څخه 370 تنه فارغ او د یو ځانګړي مراسم په ترڅ کې ورته اړوند سندونه ورکړل شول. د یاد پوهنتون مسؤلین وایي چې شیخ زاید پوهنتون تر دې وړاندې هم له بېلابېلو پوهنځیو څخه ګڼ شمېر محصلین فارغ کړي دي. په 1402 هجري شمسي کال کې شیخ زاید پوهنتون یو ځل بیا ټولنې ته له 1400 څخه زیات محصلین ټولنې ته د خدمت په موخه وړاندې کوي چې نن ورځ شیخ زاید پوهنتون د دریو غونډو کوربه و چې د ژبو او ادبیاتو پوهنځي، د انجینري پوهنځي او د حقوقو او سیاسي علومو پوهنځیو څخه 370 تنه محصلین فارغېږي چې وبه کولی شي چې په راتلونکي کې خپلو مسلکونو کې ټولنې ته خدمات ترسره کړي. بلخوا هغه محصلین چې له ذکر شوي پوهنځیو څخه فارغ شول په دې خوښ ښکاري چې 4 کلن مزل یې پای ته ورسوه، خو ورته مهال له دولت څخه د دندو غوښتنه هم کوي. نن ورځ ډېر د خوښۍ او خوشحالۍ احساس کوم ځکه چې هر هغه څوک چې تعلیم کوي دا یې ارمان وي چې باید لوړې زده کړې وکړي. نن موږ عملا لوړې زده کړې پای ته ورسولې. انشاءالله دغه زده کړې به موږ وروستۍ زده کړې نه وي، انشاءالله په راتلونکي کې به د ماسترۍ او دکتورۍ دپاره هم کوشش کوو. د دولت نه غوښتنه دا ده چې مونږ چې کله لوړې زده کړې وکړې باید دولت مونږ ته د کار زمینه برابره کړي ځوانانو ته، ځکه چې زموږ سره ډېر محصلین دي چې په خپل همدې بخش کې تر ډېره ښه بریالي دي. د خوست شیخ زاید پوهنتون څخه تر دې وړاندې هم له بېلابېلو پوهنځیو څخه په لسګونه زده کړیالان فارغ شوي او تمه ده چې پاتې نور به په راتلونکو ورځو کې د فراغت سندونه ترلاسه کړي.